خدایه په بمې کور کې والوزوې چې خون ریزی له پېښور ته راځي. چا مې په ښار کې ګلان ونه کرل خو چې راځي د وینو کر ته راځي. او د جنگ او د ټوپکه چې نفرت وشي نو ښه ده، دا پاتې ژوند چې ټول په محبت وشي نو ښه ده. بیا هیڅوک بې ګناه به په دې خاوره نه قتلیږي، د هر جابر خلاف چې بغاوت وشي نو ښه ده. نن مې بیا د پښتنو لاشونه ټول کړه، لاس په خپلو وینو سړو لمه قسم دی. خالی جیب چې دم له زوی په بازار بیایم، خالی جیب چې دم له زوی په بازار بیایم، پټ صادر کې یو دوړمه قسم دی. او را پسې د خلکو سترګې دي او خولې دي، نه پوهېږم چې ازار دی که خیرې دی. په پښتونخوا مې په سرو وینو لمبېدلې، په دې بوټو په دې کاڼو وینې تویېدي. د نوي دور بدل کړلي که نه، که پښتون هغسې جنګونه کوي. هغه اسلام کې چې بیخي کفر دی، خلک له هغه رواجونه کوي. او نه جدا در سره نه منم، پښتون به څنګه چکار نه کوي. وسلام، ستاسو ورور روزمینی صاحب.